السلام علیکم، زه یم ریاض کار او نن تاسو ته په یوه نوي ویډیو کې حاضر شوی یم. په دې ویډیو کې به زه تاسو ته وښیم چې موږ څنګه کولی شو د خپل فیسبوک آی ډي د زیږېدو نیټه چینج کړو. یعنې زیاتره دوستان داسې وي چې د فیسبوک آی ډي د جوړولو په وخت کې خپله اوریجنل نیټه نه وي ورکړې، او یا یې فیسبوک آی ډي ته له 18 کالو څخه ښکته عمر انتخاب کړی وي چې بیا وروسته په فیسبوک کې ورته ګڼ شمېر ستونزې رامنځته کېږي. چې بیلګه د فالو اپشن ده، یعنې کله چې تاسو فیسبوک آی ډي کې له 18 څخه ښکته عمر انتخاب کړئ نو ستاسو په فیسبوک آی ډي کې به د فالو اپشن نه فعاله کېږي، او کله چې تاسو خپل فیسبوک آی ډي ته خپل اوریجنل نیټه ورنه کړئ نو کله چې بیا تاسو څخه خپل فیسبوک آی ډي لاک شي یا خراب شي نو بیا تاسو څخه هغه اوریجنل نیټه غواړي، نو که تاسو ته نه وي زده نو بیا تاسو نشئ کولی چې خپل فیسبوک آی ډي راخلاصه کړئ. نو په همدې ویډیو کې به زه تاسو ته دا دروښیم چې موږ څنګه کولی شو د خپل فیسبوک آی ډي د زیږېدو نیټه چینج کړو او خپل اوریجنل نیټه ورکړو. زه د ویډیو په طرف تاسو ګورئ همکار سکلز یوټیوب چینل زم ریاض همکار راځي چې شروع کړو. نو ډیر اسانه او ایزي طریقه ده، تاسو به خپل فیسبوک راخلاص کړئ او خپل پروفایل به راخلاص کړئ. ښکته به تاسو راشئ او دلته تاسو ته ښکاري سی یور اباوټ انفو، په همدې به تاسو کلیک وکړئ او تاسو به بیا چور ښکته راشئ او دلته تاسو ته ښکاري بیسیک انفو، په دې ځای کې به تاسو په ایډیټ باندې کلیک وکړئ او تاسو ته به دا ډول صفحه راخلاص شي. نو دلته تاسو ته ښکاري ډیټ اف برث، په همدې لست باندې به زه کلیک وکړم او دلته تاسو ورته ورځ انتخاب کړئ، د خپلې خوښې ورځ ورته انتخاب کړئ. خو ما خو دا خپله اوریجنل نیټه ده نو زه دا نشم تبدیلولی، نو دلته به تاسو ورځ انتخاب کړئ او تاسو به په همدې اپریل باندې به کلیک وکړئ او دلته به تاسو میاشت انتخاب کړئ. کله چې مو میاشت انتخاب کړه نو ښکته تاسو ته ښکاري برث یار، په همدې به تاسو کلیک وکړئ او دلته تاسو ورته کال انتخاب کړئ. کله چې تاسو کال ورته انتخاب کړ له هغې څخه وروسته تاسو دلته جنسیت هم انتخابولی شئ، فیملی یا میل. نو زه میل مابیل انتخاب کړی دی. له هغې څخه وروسته تاسو ته لاندې شنه بټن ښکاري سیو، په همدې به تاسو کلیک وکړئ او دغه نیټه به تاسو سره سیو شي او زموږ د زیږېدو نیټه به زموږ په فیسبوک کې چینج شي. نو که ویډیو مو خوښه شوې وي ویډیو در سره لایک کړئ، زموږ چینل هم در سره سبسکرایب کړئ. ملاویږو په داسې نورو ښکلو ویډیوګانو کې. تر بلې ویډیو مو د خدای په امان.